د لوی سپېڅلي او بخښونکي خدای په نامه د خبرونو سرټکي. په هیواد کې د نویو ګمارونو په اړه د اسلامي امارت د مشر نوی فرمان. د نورستان والي سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه. او دا چې فلسطین د فرانسې لخوا د پیژندلو په درشل کې دی. سلام، وخت مو په خیر. د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال دوري 21مه نیټه ده. زه عزیزي یم، دا هم بشپړ خبرونه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس یو شمېر نوي ټاکنې شوي دي. د یادو ټاکنو له مخې د جنوب لویدیځ زون د تمیز ریاست د سوداګرۍ دیوان مخکنی مفتي مولوي محمد اسماعیل د کندهار ولایت د امنیه قمندان د جنایي امیر په توګه، د تخار ولایت مخکنی امنیه قمندان مولوي نصر الله حذیفه د هلمند ولایت د امنیه قمنداني د امنیت امیر په توګه، د هلمند ولایت امنیه قمنداني د امنیت مخکنی امیر مولوي محمد دین شاه محبت د خوست ولایت د اقتصاد ریاست د رئیس په توګه، د کندهار امنیه قمنداني مخکنی جنایي امیر شیخ فضل الحق شاکر د کندهار ولایت د بهرنیو چارو ریاست د رئیس په توګه، د اطلاعات او کلتور وزارت د جهادي ارزښتونو د ساتنې عمومي ریاست مخکنی رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د ننګرهار ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر د نورستان له والي سره د کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د نورستان له والي قاري زین العابدین عابد سره په کتنه کې د بیرته راستنېدونکو کډوالو د وضعیت د هغوی د اړتیاو او شته ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د نورستان والي په دې کتنه کې ویلي چې له راستنېدونکو هیوادوالو سره د همکارۍ لپاره خپله هڅې لا زیاتوي او ډاډ یې ورکړی چې له اړوندو ادارو سره په همغږي به د یادو کورنیو لپاره اغیزمن پلانونه جوړ کړي. ورته مهال مولوي عبدالکبیر ویلي چې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت راستنېدونکو کډوالو ته د خدمتونو د ښه والي او د هغوی د ستونزو د هوارولو په موخه لازم اقدامات پیل کړي او دغه بهیر ته به په راتلونکي لا پراخ شي. د خبرونو دوام. د کندهار امنیه قمنداني وایي چې نن سهار د دې قمنداني د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت اړوند یوه کنټینر کې زړه ناچاودو مهماتو چاودنه کړې. د یادې قمندانۍ په وینا په دې پیښه کې څو تنه ساتونکي بې څېړنې ټپیان شوي او د اور وژنې پولیسو له لوري پر وخت د زیاتو چاودېدونکو توکو د چاودلو مخه نیول شوې ده. او وروستی خبر. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون ویلي چې فرانسه به د روان میلادي کال په جون میاشتې کې فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. ماکرون دغه څرګندونې مصر ته د 2 ورځني سفر وروسته له یوې فرانسوي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړی. د فرانسې ولسمشر ویلي چې زه دا کار د دې لپاره کوم چې څوک خوښ کړم، بلکې ځکه یې کوم چې باور لرم په یوه ځانګړي وخت کې به دا اقدام سم وي. نوموړي زیاته کړې چې فرانسه د فلسطین په اړه دا پریکړه په هغه کنفرانس کې اعلان کړې چې د جون په میاشته کې په نیویارک کې به جوړ شي. تر دې وړاندې ایرلند، ناروې او هسپانیا هم فلسطین د یوه خپلواک هیواد په توګه پیژندلی دي. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښه چارې.